احمد شاه مسعود زوی تازه بدماشي شروع کړې ده چې تازه یې ولسمشر غني ته څه ویلي څه پلان لري دلته یې راسره لیدلی شئ. درنو لیدونکو سلام مې ومنئ وخت مو نیکمرغه. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود اساسي قانون د تعدیل چې اوسنی اساسي قانون د ظاهر شاه د شاهي حکومت په ډول دی. د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې تیره ورځ خپله یوه لیکنه خپره کړې او د هیواد د شته اساسي قانون د تعدیل غوښتنه یې پکې کړې. د نوموړي په افغانستان کې د قومي شخړو عمده لامل ولسمشریز نظام دی چې واک د یو کس او یا هم یوې ډلې په لاس کې وي. مسعود لیکي دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې هوکړې وروسته سر ټاکل شوی چې د افغانستان ترمنځ او د افغانانو ترمنځ هم خبرې پیل شي. افغانان دغه خبرو ته هیله لري، خو تر ټولو مهمه او هغه پوښتنه چې تر اوسه ګونګه پاتې افغانستان کې د نظام جوړښت او د سیاسي واک د ویش مسله ده. نه تایید شوي راپورونه ښیي چې طالبان هم په افغانستان کې د یو متمرکز نظام د جوړېدو دریځ لري او هڅه یې دا ده چې واک له یو کس سره ټول پاتې شي. دا ډول مسلې به افغانستان له یو تلپاتې سولې لرې وساتي. احمد مسعود وایي افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې، ټولنیز او سیاسي عدالت لپاره باید سیاسي جوړښت تبدیل شي او اوسنی نظام ډول چې په سر کې یو ولسمشر دی نظام متمرکز دی، ټول واک ورسره وي او د ځواب ورکولو کم مسؤلیت لري. د یوې تلپاتې سولې مخه نیسي. نوموړي هیواد کې د ټاکنو پر سر راپورته شوی سیاسي کړکېچ په همدې کې یادوي چې ولسمشر د 40 ولایتونو په شمول ټول واک په لاس کې اخلي چې نورو ته د منلو نه دی. احمد مسعود لیکي چې په 2004 کال کې چې کوم اساسي قانون رامنځته شوی د 1964 کال کې د ظاهر شاه شاهي حکومت اساسي قانون ته ورته والی لري او دا باید درک شي چې اوس 1964 کال نه دی او دلته سیاسي جوړښتونه رامنځته شوي. احمد مسعود د هیواد اساسي قانون ته د شاهي حکومتونو د اساسي قانون خطاب کوي او تعدیل غوښتنه یې کوي. احمد مسعود وړاندې لیکلي هر کله چې د افغانستان ټول واک د یو کس یعنې ولسمشر په لاس کې وي نو نور قومونه بې برخې کیږي چې دغه چاره د قومونو ترمنځ د شخړو ته لار پرانیزي. احمد مسعود لیکي زما پلار ملي قهرمان افغانستان کې د یو غیر متمرکز نظام پلوي او ملاتړی و او په همدې اساس د سویس ماډل چې نظام پکې فدرالي او صدارتي و واک ویشل شوی وي وړاندې کړی و. قومندان مسعود هغه کس و چې افغانستان کې ټول قومونه پښتون، تاجک، ازبک، هزاره او نور ټول راټول کړي او په اتحاد کړي وو. نوموړي په اخر کې لیکلي وو چې د احمد شاه مسعود هیله په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام جوړولو چې په پایله کې تلپاتې سوله رامنځته شي. د یادونې وړ ده چې افغانستان کې د ولسمشریزو ټاکنو پر سر د راپورته شوي کړکېچ د حل لپاره د عبدالله غوښتنه هم د اساسي قانون تعدیل دی چې په پایله کې به صدارتي نظام رامنځته شي او واک به د ولسمشر او لومړي وزیر ترمنځ تقسیم شي. دا به زموږ د نن ورځې ویډیو. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. تر بیا ښې چارې.